اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو مالدارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مالدارانو، په دې ورځو کې زمونږ صفحې ته ځینې پوښتنې راځي چې مونږ خپله غوا څنګه معلومه کړو چې دا بلار به ده او کوم نښې علائم لري چې مونږ په دې باندې پوه شو چې زمونږ غوا بلار به ده. دا چې دا مې پیغامونه بار بار راتلل نو او مونږ په لیکلي ډول باندې هم دا ډېرو مالدارانو ته پیغام لیږلی، د هغې پوښتنې مې ځواب کړي دي، خو د دې تر څنګ پوسټونه هم کړي د فیسبوک د صفحې د لارې، خو چون اکثره مالداران ځینې داسې هم شته چې هغه خط نشو لوستلی او هغه یوازې راډیو خپرونو ته یا د غږ د لارې چې دی هغې دو پوهاوي ته اړتیا لري. نو په همدې موخه باندې دغه وړوکی کلیپ زه تاسو ته خپروم چې تر څو تاسو په لنډ ډول باندې پوه شئ. محترمو مالدارانو، د غوا حمل چې دی دا 3 پړاو لري. یو یې لومړی پړاو دی، یو یې دویم پړاو دی او بل یې دریم پړاو دی. اول پړاو یې 3 میاشتې، دویم پړاو یې 3 میاشتې او دریم پړاو چې دی دا هم 3 میاشتې. کله چې تاسو غوا ته القا وکړئ یا پې مثلا غوی وخیږي نو او دا حمل واخلي، نو تر 3 میاشتو پورې د وزن چې دی دا ډیر زیات کمی او د غوا بچی چې دی یوازې د غوا په کوناټیو کې یا په پاس لګنې خاصره کې موجودي. نو تر 3 میاشتو پورې چې دی په سترګو باندې یا د لرې د دید په ساحه باندې تاسو نشئ کولی چې د غوا معلومات وکړئ چې دا بلار به ده که دا بلار نه ده. نو که غواړئ چې چېرته مثلا پوه شئ چې ستاسو غوا بلار به ده که بلار به نه ده، تاسو باید ډاکټر راوغواړئ او ډاکټر چې دی هغه باید دننه لاس نه باسي او د لاس دننه ایستونه وروسته هغه کولی شي چې بچی معلوم کړي. تقریبا د دغې وزن چې دی د اونزو په حساب باندې د 90 اونس یا د 4.5 ګرامه 500 ګرامو شاوخوا یې د ده نه ډېر نه، نو او هغه د غوا په کوناټیو کې لګنې خاصره کې نو د ده لیدل چې دا ډېر زیات سخت وي. نو یوازینی کار چې هغه کولی شي چې معلوم کړي چې دا غوا بلار به ده که وچه ده هغه د ډاکټر تشخیص دی. د ده نه که چېرته غوا د 1 میاشتې غواړئ چې معلومه کوي او که څوک دلچسپي لري نو د هغې دپاره که چېرته بعضې ډاکټر صاحبانو سره الټراساونډ وي نو کولی شي تلویزیوني معاینات وکړي او د 5 ښځو بچی هم معلوم کړي. خو په معمولا ډول باندې تاسو کولی شئ چې ډاکټر د 2 میاشتو وروسته راوغواړئ او خپله غوا چک کړي. کله چې د غوا بلاربوالی د 3 میاشتو نه زیاتېږي 4مې میاشتې ته ځي نو بیا بچی چې دی دا د مور ګېډې ته کېوځي، لاندې د غوا ګېډې ته راکېوځي او په 5مه او 6مه میاشت باندې چې دی عموما بیا د غوا په ګېډه کې غټوالی راځي او بیا کولی شي سړی چې د دید د ساحې نه هم دا وګوري چې دا بلار به ده که وچه ده. بعضې مالداران او بعضې خلک داسې وایي چې پوټکی غوړ شو، شودې کم شو، لکه یې پورته جګه نیولې ده، د دې نه افرازات چې نور علایم ورکوي په هغې باندې مه غولېږئ. دغه نښې چې دي هغه نښې غلطې دي. بعضې غواګانې چې عموما شوده کم کي، هغه غذایي مواد اخلي په خپل بدن کې ذخیره کوي، شودو تولید کم شي یا تاسو خوراک ښه کوي یا موسم ښه شي یا مثلا هغې کې کوم جراثیم کوم مرض چې هغه ترې وځي نو پوټکی غوړ شي، تاسو په هماغه وخت کې القا هم کړي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یاره زموږ غوا بلار به ده، خو هغه په حقیقت کې بلار به نه او 4 یا 5 میاشتې پس راوګرځي. د همدې دپاره کله چې غوا ته القا وکړله یا پې غوا یې وخته نو 2 میاشتې وروسته چې دی ډاکټر راوغواړئ. که چېرته ویې ګوري که چېرته بلار به وي ښه خبره ده، که بلار به نه نو هغه کوم پروټوکول چې یا کومه طریقه چې موږ پرون او دا څو ورځې کېږي تشریح کړې ده، مخکې هم تشریح کړې ده، زموږ په صفحه کې د مکمل معلومات شته، هغه طریقه تکرار کړئ. غوا هم باید بیرته چې شي القا ورته وکړي او د القا نه وروسته چې دی دوباره بیا 2 میاشتې بعد چک په همدې ترتیب باندې باید مخکې لاړ شي. نو دا ځای زه په دري ژبه باندې هم تشریح کوم چې زمونږ بعضې ورونه هغه په دري ژبه باندې خبره کوي. مالداران عزیز، بسیار زیاد از شما پرسان نمودین که چطور میتونیم تشخیص کنیم که همین گاوی ما حمل گرفته یا نگرفته. تشخیص گاوی که حمل گرفته قبل از 3 ماه هیچ قابل دیدن نیست که شما سرچشم را تشخیص کنین که این گاو حامل گرفته. بعد اوقات ما میشنویم بعد از مالدارا که میگن که مثلا گاو پوستش چرب شد، نرم شد، دمش
بالا گرفته یا اون مسائل تشریح میکنه که اصلا و هیچ ارتباطی به چیز نداره، با حاملگی نداره. به همین لحاظ وقتی که گاو شما بقع طلب شد و القا نمودین، بعد از 2 ماه دکترتان بخواین از نزدیک تا دست خود داخل کنه و ببینه که آیا واقعا چوچه یا بچه جنین وجود داره در داخل گاو یا نه. یعنی قبل از 3 ماه هیچ ایتو کدام چیزی تغییرات در وجود گاو نمیاد که او قابل چشمدید باشه و شما بگوین که والا شیر کم شده یا چرب شده گاو و گاو شاید حمل گرفته باشه. در این سوی تفاهم نرین که باعث زیانتان میشه. بعد از ماه 3 که اصلا چوچه عموما به بطن گاو پایین میره و وزنش زیاد میشه و در ماه 5 و 6 باز میتونین که بگوین که می گاو حمل گرفته یا نگرفته. در صورتی که شما در این سوی تفاهم باشین که والا گاو ما حمل گرفته و او رنگش چرب شده و تازه شده و یا مثلا کدام بیماری داشته از او خوب شده یا خوراکی شما خوب شده، طبعا دمی رنگ گاو تغییر میاد. به اون لحاظ شما بعد از 5 ماه باز میفهمین که والا گاو تان چیز نشده، حمل نگرفته و با یک توان دراز مدت روبرو میشین. بهتر همی است که بعد از 2 ماه گاوتان چک نماید و اگر در صورتی که گاوتان حمل نگرفته بود میتونین دوباره همون طریقه که ما گفتیم دیروزم تشریح کردیم، پیشم تشریح کرده بودیم، امور تطبیق نماید. اگر گاو بقع طلب شد یا نشد امور تطبیق کنین، گاوتان القا کنید و بعد از 2 ماه القا باز دوباره چک کنین. در صورتی که حمل گرفته بود خوب است، خوب نبود، دوباره میتونین که باز از او طریقه استفاده بکنین. دا زمونږ لنډه خبرونه خدای دې وکړي چې ستاسو په درد باندې وخوري، د سره خپور کړئ تر څو هغه مالداران خلک چې هغه ته ضرورت لري په دې اړه باندې وپوهېږي. د الله په امان.